السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ستا بیانونه نشر کوم که نه نشر کوم، نورو خلکو ته یې ورسوم که نه رسوم. نو داسې مې اورېدلي دي چې دیوبندي مولوي صاحب خوا به دی. محترم یو وار به د دې فضیلت درته بیان کړم چې د دین خبره تر یو چا ورسول، بیا به د دې خبرې وضاحت وکړم چې ما منع ولې کړې ده، پر کومه طریقه مې منع کړې ده. د سمره بن جندب رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې تر دغه خیر صدقه نشته چې څوک علم نشر کوي، سړی علم نشر کوي. او دغه رنګه ابو هريره ته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې انسان لره وروسته له مرګه بعضې نیکۍ بعضې عملونه په درد خوري. علما علمه و نشره، علم چې چاته وښیې او نشر یې کړې، او اولاد صالح، و مصحفا ورثه، چې قرآن په میراث درته پاتې شي، له بعده مرغ زموږ په موبایلونو او ټیویان پاتېږي. و مسجدا بناه، چې مسجد جوړ کړې، وروسته له مرګه به هم در روان وي، کاوڼ ته به دې نیکۍ در روانې وي. الله دې دا زما د مسجد تو د مدرسې ثواب ټولو شاګردانو ته که چا کومک کړی هغو ته خو دې الله په دنیا کې بدله او په آخرت کې بدله ورکړي، که به چا کومک نه کړی هغو ته دې هم الله ثوابونه ور ورسي. او بیتن، سړی یو کوټه جوړه کړي د پاره د مسافرو، یا یو نهر جوړ کړي. دا ټول هغه څه دي چې وروسته له مرګ څخه انسان ته ګټه رسوي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الدال علی الخیر کفاعله، یو ښه کار چاته ورښول دا داسې مثال لري لکه کار چې ته وکړې. اوس مثلا د رجب د روژو فضایل ما بیان کړل، دا داسې د دې ثواب داسې دی لکه اوس ډېر په زراو خلکو روژې ونیولې، هغه د زراو روژې زما په عملنامه کې جمع کېږي. هغه تورمخې دي نو بلا ووایي چې بدعت یې بولي، بدعت یې بولي. او دغه رنګه انس راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي الدال علی الخیر کفاعله، هغه د خیر پر کار باندې یو خیر کار چاته ورښول دا داسې مثال لري لکه ته چې هغه کار عین وکړې. نو محترمه زموږ په بیان که هر چا عمل وکړي په ثواب کې ته ورسره شریک یې، موږ شریکان یو ته ورسره شریک یې. نو اوس داسې ډېر ورونه او خوندې سته، ښځې و نارینه ماته زنګونه ووایي. نو زه خو نه یې څه خیال کومه، هماغه شاګردانو سوال جوابوم چې زموږ سره په ګروپانو کې دې څه پوښتنه وکړم چې په ګروپ کې یاست که نه یاست، وایي یا نه یو. نو ورته وایم نو چې په ګروپ کې نه یاست نو بیا حق نه لري، یا دوی خواران نو امین و محبت لري. نو بیا خپل عذر ورته وایم سمه ده، پوښتنه کوئ، دا چې په ګروپ کې نه یي د هغو سوال په دې وجه نه جوابوم. نو خو باره زموږ په قوانینو نه پوهېږي، 100 میسجه راواستوي د ټول عمر پوښتنې په یو پله حل کوي. هغه ډول خو نو زه نه یم ورخلاص. د ګروپ ملګري نو خو راسره عادت دي، چا ضرور هغه پوښتنه راواستوي زه یې ورحل کړم. نو ډېر خوند یې وروڼه له نورو فیسبوک دي که څه بلا دي له دغو شیانو څخه زموږ بیانونه اوري او نمبر پیدا کړي په کل چې چا ماته زنګ ووایي خور وه هسې یو حاجي صاحب زنګ راته ووایي چې دا 2 کاله دي په نمبر پسې ګرځي، د خدای په لاس راکړي. نو حاجي صاحب خو چاته مې وژړل ما د ده نمبر راکړه، بیا هغه راکړي یو خادم څخه اخیستی و. موږ په دې نه ارزو چې خلک زموږ نمبر پیدا کړي. نو محترمه بیانونه رسوه، دغه ثواب دی، دا زما هر بیان ته ورسوې په اجر په مزدور کې ته را شریک کړي چې څومره مزدوري الله ماته راکړي. موږ ته خو ټول مزدوران یو، په مزدورو کې د الله څه چیز غواړو، جنت غواړو. سبحان الله، الله دې مو واولي، الله دې مو هلته سره وویني، سره ملاقیان کړي چې هلته سره ووینو چې او هغه دیوبندي دي زما او هغه تاسو شاګردان یاست. الله دې دغه زما ارمان را پوره کړي چې په جنت کې موږ تاسو سره ووینو. الله دې په جنت ته بې تکلیفه واولي. او دا چې ما منع کړې ده محترمه، هغه په داسې صورتو کې بعضې شاګردان دي په نورو ګروپانو کې، اوس دا واتساپ کې خو نو ډېر ګروپان جوړ شوي دي. اولنې ګروپان موږ جوړ کړل، نو اوس دنیا جوړ کړي دي.
دی راولاړ شي زما میسجان په هغه ګروپ کې ورغورځي یا هغه ګروپان یا د بدبوی وي هغه خوا په بده کې باره یو جنجال جوړ شي هغه چې وایي دا ده ورته ویلي دي زه هېڅکله چاته ضرر نه رسوم او یا بعضې نور سم خلک دي سم لاینې ګروپانې جوړ کړي د هغو قانون دا دی هغه وایي زه درته غږېږم مسایل یې درته بیانوم نو ته چېرته د بل ملا خبرې راځغلی خو اول زموږ قانون دا دی چې کار چا موږ ته بیان راواست او ګروپ ته موږ یې باسو خپله د خلیفه دین محمد صاحب بیانونه پورته کوو د مفتي احمد نورزایی صاحب بیانونه مثنوي شریف مکتوبات پورته کوو د شیخ طریقت عبدالستار صاحب بیانونه پورته کوو د شیخ مفتي ګل احمد صاحب د طریقت بیانونه پورته کوو دغسې نور او غیره و غیره د بعضو علما کرامو بیانونه چې هغه د طریقت خلک بیانونه یې پورته کوو خپله کې موږ پورته کوو هغه پروا نه لري داسې یو شاګرد یې راواستي هغه موږ خارجوو نو نورو ګروپانو هم داسې قوانین لري نو زه چې منع کوم زه هم نورو ګروپانو ته ما وراستوي هغه خلک مه خوږوي هغه چې وایي دا دیوبندي ورته ویلي دي یو وخت مولوي صاحب ما ته وویل ونیو چا ستا بیانونه ګروپ ته راواستول یو نفر نارې کوي زه چې په دې ګروپ کې ناست یم ته دا اوس زه په دیوبندي پسې ګرځم دیوبندي نمبر راواستوئ نو باره سره نارې چې سره جنجال شو دا مولوي صاحب ما ته ویل شاګردان زما دي مینه ستا سره ته ما نو ته په دغو نه محبت نه ورسره لرئ زه خو دا شاګردان سره ما ډېره مینه لرم همې انډیوال دی مولوي صاحب دی نو دغه بیانونه نورو ګروپانو ته مه استوئ شخصي انډیوالانو ته استوئ پر فیسبوک کې پورته کوئ خدای دې کړي چې د دنیا کونج کونج ته ورسوي زما درته اجازه ده بلکې امر در باندې کوم چې زما میسجان ورسوي خو داسې د خلکو ګروپان ته مه ورسوئ د خلکو ګروپان ته مه استوئ دغسې یو نفارو دلته د بدبیو ګروپ جوړو زموږ بیانونه ور استوي نو هغه به راپوچ ورد وایي د یو بل مولوي صاحب بیانونه ور استوي هغه ته پوچ ورد وایي موږ ولې په خلکو بې عزته کوئ خپله خلاص یاست موږ خو د دنیا سره جنګ اخیستی دی نو لکه یهود په موږ خوشحاله چې خدمت وکړو ځکه که یهود دي که نسوارا دي کېدلي دي هغه ټول په دغه دي چې د خلکو هغه زړه عقیده ورکه کړي دا نوي دین و نوي دیموکراسي و نوي مذهبونه و نوي لارې نوي مفکورې په عملي کې نو موږ یو د خلکو خوښ نه یو له سره بل نو تاسې ګروپ ته بیانونه هم پسې ور وغورځوي نو هغه ښه راته وپړسوئ نو ګروپانو ته یې مه استوئ شخصي چار چاته استوئ څه مشکل نه لري خپلو قربانو ته یې واستوئ ترغیب والترهیب جلد اول صفحه 8 الترغیب فی نشر العلم هغه مستقل باب دی چې علم نشر کول په دې کې څومره اجر دی نو زه خو دونه ظالم نه یم چې پر ځان د خیر دروازه بندوم خو د دغه شیطانات هم راګرځوم چې په نورو ګروپانو ته یې مه وراستوئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته